کم فایل چې راغلي دي کنه د اپسټین فایل په دې په باره کې ګوره زمونږ داسې صحافیان دي کنه چې باقاعده د دې دفاع کوي، باقاعده د دې په دفاع کې لګیا دي. د دې مثال داسې دی کنه، داسې مثال دی لکه داسې مثال ورکول زمونږ په خلم نه راځي چې داسې مثال ورکو، خو چې د دې بعضو صحافیانو دا خبرې ته واورې او دا بعض صحافیانو ته دا غي لیکل په دې په باره کې کړي چې دا ته وګورې نو ته به حیران شې خدای پاکه چې دا لا څنګه خلک دي د هغې دفاع کوي. دا کم خلک چې په دې کې ککړ دی دا جیفری اپسټین دغه چې کوم دی د دم دفاع کوي خلک. نو دا خو هغه خبره شو چې وي هغه یو علاقه وه یو کور و پکې نو د هغې نه یو جینۍ چې وه نو هغه یو هلک سره وتښتېده چې کله وتښتېده نو کال نیم یې هغه سره تېر کړ. کال نیم پس چې وه نو دا جینۍ واپس کور ته راغله. وی چې کله کور ته راغله نو وی دی به خلکو ته څه وی چې دا وګوره کنه زمونږ جینۍ څومره نره او بادره ده. یو خدای شي هغه سره واده نه دی کړی، دویمه دا چې ځان چې دی نو هغه واپس ترې نه راغله او بیا به هم ښه په دغه سره دغه کوو چې اوس مونږ به لکه د دې نکاح کوو او دا چل به کوو هغه چل به کوو. نو د دې خلکو مثال دغه شان دی چې زمونږ یو ملګری و هغه به خبره کوله وی زمونږ علاقه کې وی یو کس وی هغه په خپله چې کوم دی نو یو ورځ هغه بهر وی د شپې چې کله کور ته راغې د شپې نو وی داسې کار یې وکړه چې کله کور ته راننوتې دی نو چې ویې کتل نو بس وی اوس لکه د هغه ښځه ده وی پردی سړی ورسره ګیر کړ، بلکل په موقع باندې وی ګیر کړ. بس وی چې ګیر یې کړ نو سړی دغه کړه کېنولې او د محلې خلک یې راټول کړ. اوس وی د محلې خلک ناست دی او محلې والا وی چې لکه دا خو د ګیر کړی دی باقاعده په خپل کور کې ګیر کړی دی او دا خو لکه تیار کیس دی کې خو سشته نه. بس وی ټول دقه سوچ کوي د جرګې هغه مشران هم وایي چې لکه دی په خپله د دې په باره کې څه فیصله وکړي نو دا به ښه ځکه د ټولو نه زیات هغه کومکې ښځه ده ده وه او ګیر کړی هم ده دی. نو هغه ته وایي چې لکه د دې په باره کې ته څه وایې ستا خبره به مونږ ومنو، سړی تا په موقع ګیر کړی دی د دې خو پکې خبره نه چلیږي، نه د ښځې چلیږي او نه د دې بل سړي چلیږي، ته پکې څه وایې که ته ستا خبره به ومنلی شي. وی هغه وایي چې سوچ یې کو لګیا او داسې خفه ناست و. وی اخره کې وایي چې یاره یو چانس به وله بل ورکو دې ښځې له، یو چانس به وله وی بل ورکو. نو دا هغه خبرې کوي لکه دا څومره په میلیونو فایلونه راوتي دي اپسټین فایل چې څومره دي او زمونږ دا صحافیان چې کوم دي نو د هغه تړي کړی په مدرسو پسې تړي، هغه بعض خو داسې دي چې هغې پکې په مدرسې هم کړي دي. وایي په مدرسو کې دا چل کېږي او باقاعده نوم چې دی نو مدرسو له دا ورکړی دی. وایي زمونږ د پاکستان چې کوم دي که نه اپسټین فایل چې کوم دی وایي هغه دا مدرسې دي، دا زمونږ مسلمانان صحافیان ښه دا هغه فایل چې کوم دی او د هغې کې چې څه شوي دي هغې دلته د مدرسو سره د الله کورونو سره یې جوړو کړي دي. نو دا دغه خلک دي دکه چې هغې باندې د هغې د دې په مشرانو څومره لیبرلز خلک دي په هغې باندې هغه څیزونه راووتل. نو اوس دی وایي دکه د خاوند مثال دی هغه وایي د ښځې له به یو چانس بل ورکم. هلکه تا خو چې دی نو پردي سړي سره د ګیره کړې ده نو کم از کم دونه خو وکړه که نه چې بس یاره زه وله طلاق ورکوم بس پرېږده چې مخکې هر څه کوي ما نه به خلاصه شي او مخکې خپله خوښه ده. نو دا هغه صحافیان دي دا اوس دغه چلې شروع کړی دی.